أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل دغ پیغمبران دغ انبیاء کرام فضلنا فضیلت ورکړه دې مونږه بعضهم بعض د دویتا على بعض په بعض نور باندې منهم بعض د دې پیغمبرانو نه من هغه سوق دي کلم الله چې خبر ورسره کړی دي الله تبارک وتعالى ورفع او اوچت کړی دي بعضهم بعض د دوینا درجات په درجو سره په مرتبو سره واتینا او ورکړی دي مونږه عیسی ابن مریم عیسی علیه السلام چې زوی د مریم بیبي دی البینات معجزه وأيدناه او مضبوط کړی دی مونږ دلرا بروح القدس بروح القدس یعنی په جبريل عليه السلام سره ولو شاء الله او کچره غختلی الله تبارک وتعالى مقتتل الذين نو جنگ بنو کړي قتال بنو کړي هغه کسانو من بعدهم چې پس د دوی نو من بعد ما پس د هغه سنا جاءتهم چې راغلی دوی ته البینات خکارا دلائل ولكن اختلفوا لیکن دوی اختلاف وکړو فمنهم پس بعض د دوینا من هغه سوق دی امنه چې ایمان قبول کو ومنهم او بعض د دوینا من هغه سوق دی کفر چې کفر یې وکړو ولو شاء الله او کچره غختلی وی الله تبارک وتعالى مقتتلوا ندیبا قتال نو کړي دیبا نو جنگیدلې ولكن الله لیکن الله تبارک وتعالى يفعل کوي ما هغه سو یریدو چې اوغاړي یا ایها الذين امنوا اے مؤمنانو انفقوا خرج کړئ د الله په لار کې خرج کړئ مما د هغه مالنا رزقناکم چې درکړې دي مونږ تاسو ته من قبل ان مخکې د دې خبرینا یاتیا چراشی یوم داس ورز لا بیع فیه چې نا اغستل خرڅول وی په هغه کې بیع نوی په هغه کې ولا خلۃ او نپکې دوستی او مرګرتیا وی ولا شفاعت او نه سفارش وی والکافرون او کافران هم الظالمون هم دی ظالمان دی الله لا اله الا هو الله الله لا اله نشته د لایق د عبادت نشته د معبود برحق الا هو مگر دغه یو الله دی الحي القيوم الحي جون دی القيوم او د ټولو قائمون کې دی یا جون دی او قائم پاتې کېدون کې دی لا تاخذه سنه ننی سیدلرا پرکالی ولا نوم او نخوب یعنی نه په پرکالی راضی په الله تبارک وتعالى باندې او نه په خوب راضی له د پاره دی ما هغه سو فی السماوات چې په اسمانونو کې دی و ما فی الارض او هغه سو چې په زمکو کې دی من ذا الذی سوق دی هغه کس یشفعو چې شفاعت به وکي سفارش به وکي عنده دتا الا باذنه مگر د الله په اذن باندې يعلم پوهیږي ما په هغه س باندې بین ایدیهم چې د دین اړوان دی و ما او په هغه س باندې خلفهم چې د دوی نه رستو ولا يحيطون او دوی احاطه نشي کولی بشیء من علمه پس سیز باندې د علمنا الا بما شاء مگر دغه چې اوغاړي الله تبارک وتعالى وسع کرسیه السماوات وسع کرسیه او راګیر کړي دي فراخ دي کرسی د هغه اسمانونو ته والارض او زمکه ته یعنی د الله تبارک وتعالى بادشاہي او حکومت د زمکه او اسمانونو باندې خور دي وسع کرسیه السماوات والارض راګیر کړي دي کرسی د هغه اسمانونه او زمکه
د لفظي ترجمه شو. با محاوره ترجمه چې کو وسع کرسیه السماوات والارض د هغه حکومت په اسمانونو او زمکه باندې دی. ولا يؤوده او نستړي کوي دلرا حفظهما حفاظت دغه دواړو د زمکه او د اسمان. وهو العلي العظيم او الله تبارک وتعالى اوچت او لوی دی. لا اکراه نشته د زبردستی فی الدین په دین کې. قد تبین په تحقیق سره ښکارا شوی دی الرشد هدایت من الغی د گمراهینا. فمن پس هغه څوک یکفر بالطاغوت چې دی انکار کوي د شیطان نه اونمني شیطان ويؤمن بالله او ایمان وروړي ایمان ولري په الله تبارک وتعالى باندې فقد خامخا نو په تحقیق سره استمسک د نیولې ده بالعروه الوثقا کړای مضبوطه لن فصام لها داسې کړای لن فصام لها چې نشته د ماتېدل دی لاره. والله او الله تبارک وتعالى سميع اوریدن کې دی علیم او پوه دی. الله تبارک وتعالى چې دی ولی الذین دوست د هغه کسانو دی آمنو چې ایمان قبول کړي دي یخرجهم روباسی دوی لرا من الظلمات د تیارونا الى النور رڼاته. والذین او هغه کسان کفرو چې کافران دي اولیاءهم د دوی دوستان الطاغوت شیطانان دي یخرجونهم روباسی دوی لرا من النور د رڼانا الى الظلمات د تیارو طرف ته. اولئک اصحاب النار دغه خلق صاحبان خاوندان د اور دي هم فيها خالدون ویبا پدی اور کې همیشه. الم ترى آیات ندی کتلی الی الذی هغه کستا حاج ابراهیم چې جګړه کړي و د ابراهیم علیه السلام سره فی ربه د رب په حق باندې ان آتاه الله دا چې ورکړي و د الله تبارک وتعالى الملک بادشاہی او حکومت. اذ قال ابراهیم هر کله چې ویل ابراهیم علیه السلام ربي الذي رب زما الذي هغه ذات یحیی چې ژوند کول کوي او یمیت او مړ کول کوي. قال دغه کس ویل انا احیی زم ژوند کول کوم و امیت او مړ کول کوم. قال ابراهیم ویل ابراهیم علیه السلام فإن الله پس بشک الله تبارک وتعالى یأتی بالشمس راتلل کوي پنور باندې من المشرق د مشرقنا. د لفظي ترجمه دا با محاوره ترجمه بداسي وي فإن الله یأتی بالشمس من المشرق الله تبارک وتعالى نور د مشرق نه راخیجوي. فأت بها نو پس راتللو کته په دین ور باندې من المغرب د طرف د مغربنا یعنی ته د انور د مغرب د طرف نه راوخی جوا. فبهت الذي نو حیران شو هغه کس کفر چې کافرو. والله او الله تبارک وتعالى لا يهدي هدایت نکي القوم الظالمين قوم ظالمانو ته. او کلذي یا پشان د هغه کس مره چې تیر شو علی قريه په یو کلی باندې وهي خاویه په داسې حال کې چې دا کلی پریوتیو علی عروشها په چتونو خپلو باندې. قال دغه کس ویل ان یحیی سرنګ بجوندی کی هذه الله دلر الله تبارک وتعالى بعد موتها پس د مړ کېدو د دینا. فاماته الله پس ملک دلر الله تبارک وتعالى 100 عام سل کالا ثم بعثه بیا راجوان دې ک دلر. قال ورته ویل کم لبثت سمر مدته رکړلتا. قال د ویل لبثت يوما تیر کړه د ما یو ورځ او بعد يوم یا بعضی حصہ د ورځې. قال الله ورته فرمایل بل لبثت 100 عام بلکې تا تیر کړی دي 100 عام سل کلونه. فانظر پس تو وګوره الى طعامک خپل خوراک ته
وشرابک او خپل سخاک ته د سکلو سيزونو ته لم يتسنه چې ندي خراب شوي وانظر الى حمارک او وګوره حمار خپل ته خر خپل ته ولنجعلک د پاره د دې چې وګرځو مونږ ته آیت للناس نخا د پاره د خلکو وانظر الى العظام او وګوره د اډوکو ته کیف ننشزها سرنګ به مونږ را جمع کوو دوی لره ثم نکسوها بیا به اغوندو دیتا لحما غخا فلما تبین له هر کلا چې ښکاره شو دته قال نو ویل اعلمو زه پوهیم ان الله بشک الله تبارک وتعالى على كل شيء قدير په هر سیز باندې قدرت لرونکی دی. واذ قال ابراهيم او هر کله چې اویل ابراهيم عليه الصلاه والسلام رب ای زما رب ارني اخيماتا كيف تحيي الموتى سرنګ بت ژوندې کې مړو لرا قال الله ورته فرمایل اولم تؤمن آیت یقین نلری قال وی ویل بلا ولنا ولكن ليطمئن قلبي لیکن د دې لپاره چې مطمئن شي زړه زما قال الله ورته فرمایل فخذ پس واخلا انیسا 4 من الطير سلور مارغان فصرهن الیک پس بلد کړه د خپل ځان سره ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم اجعل بیا کېږده على كل جبل په هر غر باندې منهن د هغینا جزءا یو برخه یعنی د ځان سره سلور مارغان عادت کا بیا د سلور مارغان ذبح کا او بیا د دینه بازي حصے په بازي زینو باندې د غرونو باندې کېدا ثم ادعوهن بیا आवाज وکړه دوی ته یاتینک راضی بتاتا سعیا پمنډه باندې وعلم او پوهشا ان الله چې بشکا الله تبارک وتعالى عزیز غالب دی حکیم خاوند حکمت دی. مثل الذين مثال د هغه کسانو ينفقون چې خرج کوي دوی اموالهم مالون خپل فی سبیل الله پلار د الله تبارک وتعالى کې کمثل حبه دا پشانتا د مثال د یوې دانې دی انبتت چې را زرغون کړي 7 سنابل وږي فی کل سنبلة فهر یو وږي کې 100 حبه سلدانی وی والله يضاعف او الله تبارک وتعالى زیاتوي لمن د پاره د هغه چا یشاء چې اوغړي والله واسع علیم او الله تبارک وتعالى واسع علم والدي او فراخه والدي او علم والدي الذين هغه کسان ينفقون اموالهم چې دوی خرج کوي مالونه خپل فی سبیل الله پلار د الله تبارک وتعالى کې ثم لا يتبعون بیا دی نرسوي بیا ثم لا يتبعون بیا دی نرسوي یعنی څه تکلیف نرسوي ما انفقوا هغه چې دوی خرج کړي وي منن په احسان کولو ولا اذن او نه په ضرر ور کولو چې څوک د الله په لار کې مال خرج کی بیا د هغې نه پس چې پچا باندې خرج کړي وي په هغه باندې احسان هم نه کوي او هغه له تکلیف هم نه ور کوي لهم اشتد د دوی د پاره اجرهم اجر د دی عند ربهم پنځ د رب خپل باندې ولا خوف عليهم نبس يروي په دوی باندې ولا هم يحزنون او نه دوی غمجن وي قول معروف خبره نرم کول خبره معروف کول د شریعت مطابق خبره کول ومغفرة او بخنه کول خیر دا غره دی من صدقه د داسې صدقینا یتبعها چې د هغې پسې وي اذن تکلیف او خفقان والله غنی حلیم او الله تبارک وتعالى بے نیازه او بردبار دی. یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو لا تبطلوا صدقاتکم تاسو مباطلوي مزایا کوي صدقې خپل بالمن په احسان یادولو سره په یادګیرنې سره پس بادلو سره والاذى او په تکلیف رسولو سره کلذي د پشان د هغه کس
ينفق ماله چې دوی خرج کی خپل مال رئاء الناس د پارا د خودنه د خلکو ته ولا يؤمن بالله او دی ایمان لري په الله تبارک وتعالى باندې واليوم الاخر او پورز د اخرت باندې فمثله پس مثال د هغه کمثل صفوان پشان د داسې صفا کانی دی علیه تراب چې په هغه باندې خوره پرتوي فاصابه وابل پس اوریږي په هغه باندې وابل تیز باران فترکه نو پریک دی دغه کانی لرا صلدا بالکل صفا لا يقدرون دی قادر ندی علی شیء پس سیز باندې مما کسبوا د هغه سنا چې دوی کوم کسب کړي دي والله او الله تبارک وتعالى لا يهدي هدایت نه کوي القوم الكافرين قوم کافرانو ته ومثل الذين او مثال هغه کسانو ينفقون اموالهم چې خرج کوي دوی خپل مالونه ابتغاء مرضات الله د پارا د لټولو د رضامندۍ د الله تبارک وتعالى وتثبيتا او د پخولو د پاره د پخولو من انفسهم د نفسونو خپلو یعنی د زړونو خپلو کمثل جنتن د دې مثال پشانت د مثال د هغه باغ دی بربوتن چې دا په اوچت زمکه باندې وی اصحابها وابلن چې اوريږي په دې باندې اورسيږي دیتا وابلن تیز باران فآتت اکلها نو پس راشي میوه د دې اونیسی دا میوه خپلا ضعفین برغی دو چند میوه اونیسی فإن لم يصبها پس کچری اونرسیگی دیتا اونوریگی پدی باندې وابلن تیز باران فطلن نو پرخم ورلکافی دا والله او الله تبارک وتعالى بما په هغه سباندې تعملون چې تاسو یې کوي بصیر لدن کې دی ايودو آیا خوخوي احدکم یو کس پتاسو کې ان تکون له دا چې وی د پارا جنت یو باغ من نخیل د قجرو واعناب او د انګورو تجری چې بهيږي من تحتها لاندې د هغینا الانهار نهرنا له وی د کس د پارا فيها پدې کې من کل الثمرات هر قسمه میوه واصابه الكبر او رسیدلی وی دغه کستا الكبر بډاوالی وله ذریه او د پاره اولاد وی ضعفاء کمزوري فاصابها پس ورسیږي دغه باغ ته اعصار سلی داسی سلی فيه نار چې په هغه کې اور وی فاحترقت پس اسوځوي د باغ لرا کذالک هم دارنګي يبين الله بيانوي الله تبارك وتعالى لكم استاسو د پارا الآيات نخي آیتنا لعلكم تتفكرون د پارا د دې چې تاسو سوچ او فکر وکړئ یا ايها الذين امنوا اي مؤمنانو انفقوا خرج کوي تاسو من طيبات د پاکو سيزونو ما هغه سيزونه کسبتم چې کسب کړي د تاسو حاصل کړي دي تاسو یا ګټلي دي تاسو ومما او د هغه سنا اخرجنا چې روباسلی دي مونږه لکم تاسو د پاره من الارض د زمکینا ولا تيمم الخبيث او اراده مکوي د خبيث سیز د ردی سیز د بیکار سیز منه د هغینا تنفقون چې خرچ یې کې تاسو یعنی په صدقه کې د هغینا بیکار او ردیسیز مو ورکوي ولستم داس ردیسیز ولستم او نه تاسو باخذیه اغستن کې هغیلرا الا ان تغمدوا فيه مگر دا چې تاسو سترګې پټې کوي په هغه کې واعلموا او په شی ان الله غنی حمید چې بشکا الله تبارک وتعالى بنیاز او استایل شوی دی الشیطان شیطان یعدکم وعدک د تاسو سره الفقر د فقیره د تنگ دستیا ويأمرکم او حکم کوي دا شیطان تاسو ته بالفحشاء
په بے حیاي باندې والله یعدکم او الله تبارک وتعالى وعده کوي د تاسو سره مغفرة منه مغفرت د خپل جانبنا وفضلا او د فضل والله واسع او الله تبارک وتعالى خاوند د فراخي دی علیم او پوها دی یؤتی الحکمت ورکوي حکمت یعنی پوها من هغه چاته یشاء چې خوښي شي ومن او هغه څوک یؤت الحکمت چې ورکړې شو ورته پوها فقد اوتی خیرا کثیرا په تحقیق سره ورکړې شو دته ډیر خیر وما یذکر او نصیحت نه قبلوي الا اولو الالباب مگر خاوندان د عقلونو وما انفقتم او هغه څه چې خرج کوي تاسو من نفقه د خیراتنا او نظرتم یا منخت کړي وي تاسو من نظر د نظرنا سسیز ممنلی وي فإن الله يعلمه پس بشک الله تبارک وتعالى پويږي په دې باندې وما للظالمین او نشته د پاره د ظالمانو من انصار سوک مددگار ان تبدوا الصدقات کچره تاسو ښکارا کوي صدقات فنعم ما هي نو خبره ده دغه وان تخفوها او کچره تاسو پټوي وتؤتوها او ورکوي دلرا الفقراء فقيرانو ته فهو خير لكم نو دا بهتره د تاسو د پاره ويكفر عنكم او لرب کی تاسونا من سيئاتكم گناهونه د تاسو والله او الله تبارک وتعالى بما هغه سباندي تعملون چې تاسو یې کوي خبير خبردار دی ليس عليك نشته دی پتا باندې یعنی ندی لازم پتا باندې هداهم په هدایت باندې د دوی راوستل ولكن الله لیکن الله تبارک وتعالى يهدي هدایت کوي من هغه چاته یشاء چې اوغاړي وما تنفقوا او هغه څه چې تاسو خرج کوئ من خیر د مالنا فلانفسکم د تاسو د خپل ځانونو د پاره دي وما تنفقون او نه خرج کوئ تاسو الا ابتغاء مگر د لټولو وجه الله د رضامندۍ د الله تبارک وتعالى وما تنفقوا من خیر او هغه څه چې تاسو خرج کوئ من خیر د مالنا يوفى اليكم پورا بدر کولی شي تاسو ته وانتم لا تظلمون او پتاسو باندې با ظلم نشي کولی للفقراء الذين د هغه فقیرانو د پاره د خیرات د صدقه د هغه فقیرانو د پاره دی احصروا چې بند کړی شوی دي فی سبیل الله پلار د الله تبارک وتعالى کې لا یستطيعون دی طاقت نه لري ضربا د سفر کولو د ضربا مختلف معنی دي د سفر په معنی باندې مرضی د وهلو په معنی باندې مرضی د بیانولو په معنی باندې مرضی د ځکه په معنی د سفر کولو لا یستطيعون چې دوی طاقت نه لري ضربا د سفر کولو فی الارض پزمکه کې یحسبهم الجاهل ګمان کوي په دوی باندې ناپویا اغنیاء د مالدارو من التعفف د وجه د بچ کېدو د دی د سوال نزان بچ ساتي د هغه د وجه نه پنا پویا د مالدار ګمان کوي تعرفهم بسیماهم تب پیجنې دوی بسیماهم په نخو د دوی باندې لا يسالون الناس دی سوال نه کوي د خلکونه الحافا پکلک سوال سره الحافا پن خطلو سره وما تنفقوا او سچ ورکوي تاسو من خیر د نیکینا فإن الله پس بشکا الله تبارک وتعالى به پدی باندې علیم پویا دی الذين هغه خلق ينفقون چې خرج کوي دوی اموالهم مالون خپل بالليل د شپې والنهار او د ورځې سرا په پټه باندې وعلانیه او په ښکارا باندې فلهم نشتدي د دوی د پاره اجرهم اجر د دوی عند ربهم پنز درب خپل باندې ولا خوف عليهم او نبوي سير په دوی باندې ولا هم يحزنون او نبدوي غمجن شي الذين هغه کسان ياكلون الربا
چې دوی خوري سود لا يقومون دوی با نرا پاسی الا کما يقوم مگر څنګه چې را پاسی الذي هغه کس يتخبطه الشيطان چې لیونی کړي وي دلاره شیطان من المس پلاس لګولو سره ذالک بانهم دا زکا چې بشک دوی قالوا ويلبا انما البيع خبر داده بلندا البيع دا بيع مثل الربا پشان د سود واحل الله حالان کې حلال کړی د الله تبارک وتعالى البيع بيع یعنی تجارت وحرم الربا او حرام کړی د الله تبارک وتعالى سود لرا فمن پس هغه څوک جاءه چې راو رسیدو دتا راغلو دتا موعظه نصیحت من ربه د خپل رب د جانبنا فانتها پس هغه منشو فله نو د هغه د پاره دی ما سلف هغه چې تیر شول و امره او معامله د هغه الى الله د الله تبارک وتعالى سره ده ومن عاد او سوق چې بیا واخلی سوق چې را واپس شي فاولئک نو دغه خلق اصحاب النار خوندان د اور دي هم فيها خالدون وبا پد اور کې همیشه يمحق الله الربا ختموي الله تبارک وتعالى بربادوي الله تبارک وتعالى سود لرا ويربي الصدقات او ډیروي صدقات لرا والله الله تبارک وتعالى لا يحب محبت نکي كل كفار اثيم د هر یو ناشکر او د ګناهګار سره یعنی الله تبارک وتعالى ناشکر او ګناهګار نه خوخوي ان الذين امنوا بشکا هغه کسان چې ایمان قبول کړي دي او عملوا الصالحات او نیک عملونه کړي دي واقاموا الصلاه او قائم کړي دي منځ لرا واتوا الزکات او ور کړي دي زکات لهم شتدد دوی د پاره اجرهم اجر د دوی عند ربهم پنځ درب خپل باندې ولا خوف عليهم نبس يروي په دوی باندې ولا هم يحزنون او نبدوی غمجن شي یا ایها الذين امنوا اي مؤمنانو اتقوا الله او یریګه د الله تبارک وتعالى نا وذروا او پرېګ دی تاسو ما هغس بقي من الربا چې باقی پاتې دي د سودنا ان کنتم مؤمنین کچریه تاسو ایمان لرونکي فإن لم تفعلوا پس کچری اونکلو تاسو داسې کار فأذنون تیار شي بحرب من الله جګړه د الله د جانبنا ورسوله او د الله د رسول د جانبنا وان تبتم او کچری تاسو توبه وکي توبه وباسي فلکم نشتد تاسو د پاره رؤوس اموالکم اصل مال راس المال اصل مالونه تاسو د پاره شته او سود چره دا تاسو ناخله لا تظلمون تاسو بم ظلم نکوي ولا تظلمون او پتاسو به هم ظلم نشي کولی وان کان او کچری وی دغه قرضداري دغه کس یعنی قرضداري ذو عسره تنگدستا فنظره انتظار کول دي یا فنظره مهلت ور کول دي الى ميسره ترد اسانتیا راتلو پوری یا الى ميسره ترد مالدار کېدو پوری وان تصدقوا او دا چې صدقه کوي تاسو صدقه وکړئ تاسو خیر لکم بهتر د تاسو د پاره ان کنتم تعلمون کچره تاسو پوهیږئ واتقوا یوما او یریږئ تاسو د داسې ورځې ترجعون فيه چې بیرته به ګرځول شي تاسو په هغه کې الى الله د الله تبارک وتعالى طرف ته ثم توفى بیا به پورا ورکول شي کل نفس هر یو نفس ته ما کسبت بدله د هغه څه چې د کړی وي وهم لا یظلمون او په دوی باندې به ظلم نشي کولی یا ایها الذين امنوا اے مؤمنانو اذا تداینتم بدین اذا هر کلا تداینتم چې معامله کوي تاسو بدین د قرض الى اجل مسمى ترنیټه مقرر پوری فاكتبوه نؤلی کې دیلرا وليكتب
او پکار د چې اولی کی بینکم پما بین دستاسو کې کاتبم بالعدل یو لیکون کې په انصاف سره ولا یأبا او انکار دنه کوي کاتبون لیکون کې ان یکتب د لیکلونه کما علمه الله لکه سرنګي چې خودلی دي د الله تبارک وتعالى فليكتب پس پکار د چې دی لیکل وکي وليملل الذي او املاد کوي هغه کس وینا د پاره د لیکلو دی کوي هغه کس عليه الحق چې پچا باندې حق دی پچا باندې قرض دی وليتق الله او د یریږي د الله تبارک وتعالى نه ربه چې رب د ولا يبخس او ندی کموي منه د هغینا شیئا سیز فان كان الذي پس کچره وو هغه کس عليه الحق چې په د باندې حق یعنی په د باندې قرض سفيها بوقوف او کمکلو او ضعيفا یا کمزوري او لا يستطيع یا دا طاقت نه لرلو ان يمل چې د املاء لکی د خپل خبره کاتب ته وایي هو ان يمل هو چې د املاء وي دغه کس فليملل وليه پس املا دی وایي وینا دی وایي د پاره د لیکلو وليه ولید د واقدار د بالعدل په انصاف سره واستشهدوا او گواهان انسی تاسو شهیدین دو گواهان من رجالکم د سړو تاسو نه فإن لم يكونا پس که چرته نوي رجلین دو سړي فرجل نو یو سړی وامرأتان او دو زنانا ممن د هغه کسانو نه ترضونا چې تاسو په راضیه من الشهداء د گواهانو نه د دو زنانا د دې د پاره دي ان تضل احداهما کچرته هیر شي هیر کړي یو کسا په دغه دواړو کې ان تضل احداهما دا چې هیر کړي یو کسا په دغه دواړو کې فتذكر احداهما الاخرى نو یادوي با یو د دغه دواړو نه الاخرى دی بلتا ولا يأبى الشهداء او انکار د نه کوي گواهان اذا ما دعوا هر کله چې دوی را اوغختلی شي ولا تسأموا او تاسو سستیا مکوي ان تكتبوه دا چې اولی کې دغه معامله صغيرا او كبيرا که وړه معاملوي او که لوی معاملوي الى اجله ترخپل ما یاد پوره ذالکم اقسط دغه کار ډیر د انصاف ته عند الله د الله په نسبان دی واقوم او ډیر خصاتون کې دی درست ساتون کې دی للشهادت شهادت لرا وادنا او ډیر نږدې دی الله ترتابو دا چې تاسو به شک اونکئ الا ان تكون تجارتا مگر د لیکلو ضرورت نشته دی الا مگر دا ان تكون تجارتا چوي تجارت حاضرتا حاضر یعنی لاس پلاس تديرونها چې اړوي تاسو دلرا یا تديرونها چې اخلي راخلي تاسو هغه بینکم پخپل مینس کې فليس علیکم جناح نشته دی پتا سو باندې سګونا الله تكتبوها دا چې اونلی کې تاسو هغه واشهدوا اذا تبايعتم او گواهان اونسي هر کله چې تاسو سودا کوي ولا يضار كاتب او تکلیف بنشي ورکولي ضرر بنشي ورکولي کاتب لکن کیتا ولا شهید او نه گواه تا وان تفعلوا او کچر تاسو دا سکارو کې یعنی یا کاتب تا او یا گواه تا یا لکن کیتا او یا گواه تا تکلیف ورکي فانه فسوق بكم پس بشک دا ګناه پتا سو باندې دا واتقوا الله او يرګه د الله تبارک وتعالى نا ويعلمكم الله او تعلیم در کوي تاسو ته الله تبارک وتعالى والله بكل شيء عليم او الله تبارک وتعالى په هر سیز باندې علم لرونکي دي وان كنتم او کچریه تاسو على سفر په سفر باندې ولم تجدوا او تاسو انمندلو کاتبا لکن کې فرحان مقبوضه نو د غانی سیز په قبضه کې ورکړي فان امنا پس کچرتا یقین وکي بعضکم بعض دستاسونا بعضن په بعض نور باندې فليؤد الذي اؤتمنا فليؤد
پس پکار د چې ادا کی الذي هغه کس اؤتمنا چې چا سره امانت اخودل شوی دی امانته امانت خپل امانت د ادا کی کچرتا په دغه معاملہ په خبرو باندې یقین وی وليتق الله او اد یریږي د الله تبارک وتعالى نه ربه چې رب د ولا تکتم الشهادته او تاسو مپټوي گواہی ومن یکتمها او څوک چې پټ کی دا گواہی فانه پس بشکا د فانه آثم پس بشکا دغه کس گناهګار دی قلبه زړه د والله او الله تبارک وتعالى بما په هغه سباندې تعملون چې تاسو یې کوي علیم په دی لله د الله تبارک وتعالى د پاره دی ما هغه سو فی السماوات چې په اسمانونو کې دي وما فی الارض او هغه سو چې په ځمکه کې دي وان تبدو او کخکاره کوي تاسو ما هغه سو فی انفسکم چې تاسو په زړونو کې دي او تخفوه یا پټ ساتي دی لرا یحاسبکم به الله حساب او کی تاسو سره الله تبارک وتعالى په دی باندې فیغفر پس معاف بکړي لمن هغه څوک معافی به وکړي لمن هغه چاته یشاء چې خوښ شي ويعذب او عذاب ورکی من هغه چاته یشاء چې خوښ شي والله على كل شيء قدير او الله تبارک وتعالى په هر چیز باندې قادر دی آمن الرسول ایمان راوړلو رسول ایمان راوړو پیغمبر بما په هغه چیز باندې انزل الیه چې نازل کړي شو دته من ربه د خپل رب د جانبنا والمؤمنون او مؤمنان هم ایمان قبول کړو کل آمن بالله هر یو ایمان لري په الله تبارک وتعالى باندې وملائکته او د په فرشتو باندې وکتبه او د په کتابونو باندې ورسله او د په رسولانو باندې لا نفرق مونږ فرق نکو بین احد من رسله په یو کس کې هم د رسولانو نه وقالو او ویل دی سمعنا ورد المونگا واطعنا او امن المونگا غفرانك ربنا بخنه غواړستانه ای زمونږ ربا و الیک المصیر او ستا طرف ته بیرته درګرځیدل دي ستا طرف ته بیرته درتلل دي لا یکلف الله تکلیف نور کوي الله تبارک وتعالى نفسا یو کستا الا وسعها مگر د هغه د طاقت مطابق لها د هغه د پاره دی ما کسبت سچ د عمل کړي دي وعليها او په د باندې دي مکتسبت سچ د خراب عمل کړي دي ربنا ای رب زمونږه لا تؤاخذنا تمؤاخذه مک و زمونږه تمونږه منیسا ان نسینا کچری هیر کړو مونږه او اخطانا یا خطا کړو مونږه ربنا ای رب زمونږه ولا تحمل او تمګدا علينا په مونږه باندې اسرا درون بار کما حملته لك څنګه چې تا اخودلو على الذين په هغه کسانو باندې من قبلنا چې مړاندې زمونږ نو ربنا ای رب زمونږه ولا تحملنا تمګدا په مونږه باندې ما هغه څه لا طاقت لنا به چې نوی طاقت د هغه لا طاقت لنا چې نوی طاقت زمونږ د پاره به په هغه باندې یعنی د هغه په اوچتولو باندې واعف عنا او عفو وکړي مونږ ته واغفر لنا او بخنه وکړي مونږ ته ورحمنا او رحم وک په مونږ باندې انت مولانا الہ العالمین هم ته زمونږ مالک یې فانصرنا پس مدد وکړي زمونږ على القوم الكافرين په مقابله د قوم کافرانو کې بسم الله الرحمن الرحیم سوره آل عمران مدنی ده او 200 آیتونه او شل رکوګانو باندې مشتمل دي الف لام میم حروف مقطعات دي د دې په معنی باندې الله تبارک وتعالى او د هغه پیغمبر خپويږي الله تبارک وتعالى هغه ذات ته لا اله چې نشته دی لایق د عبادت الا هو مگر دغه یو الله دی الحي القيوم ژوند دی همیشه ژوند دی
القیوم او ټول لرا قائم ساتون کې دی. نزل علیک الکتاب نازل کړو پتا باندې کتاب بالحق په حق باندې مصدقا تصدیق کوونکې دی لما د هغه کتابونو بین یدیه چې د دین وړاندې وانزل التوراۃ او نازل کړي دی تورات والانجیل او انجیل من قبل وړاندې د دینا هدن د پاره د هدایت للناس د خلقو د پاره یا هدل للناس هدایت ته د پاره د خلقو وانزل الفرقان او نازل یکړو فرق کوونکې ان الذين كفروا بشک هغه کسان چې کافر دي انکار کوونکې دي بیاات الله د الله تبارک وتعالى د آیاتونو لهم شتد د دوی د پاره عذاب شدید عذاب سخت والله او الله تبارک وتعالى عزیز غالب دی ذو انتقام او بدل اغستون کې دی ان الله بشک الله تبارک وتعالى لا يخفى عليه پټ ندی د دنا شیء سسیز فی الارض پزمکه کې ولا فی السماء او نه په اسمان کې هو الذی الله تبارک وتعالى هغه ذات ته یصورکم چې صورت جوړوي تاسو فی الارحام پر رحمونو کې کیف یشاء سرنګي چې اوغاړي لا اله نشته دی لایق د عبادت الا هو مگر دغه یو الله دی العزیز الحکیم چې غالب دی او حکمت والا دی هو الذی الله تبارک وتعالى هغه ذات ته انزل علیک الکتاب چې نازل کړي دی پتا باندې کتاب منه آیات بعض د هغه آیاتونه محکمات محکم دی هن دغه آیتونه الکتاب اصل د کتاب دی و اخر او زن نور آیتونه متشابهات متشابه دی فاما الذين پس هر چې هغه کسان دي فی قلوبهم زیغ چې د هغه په زړونو کې کوګواله دي فیتبعون ندوی پیروي کوي ما د هغه آیتونو تشابه منه چې متشابه دي د دینا ابتغاء الفتنه د پارا د لټولو د فتنه وابتغاء تأویله او د پارا د لټولو د تأویل د معنی د وما يعلم او نه پويږي تأویله د په معنا باندې د په مراد باندې الا الله مگر الله تبارک وتعالى والراسخون او مضبوط فی العلم په علم کې راسخین فی العلم کلک علما یقولون دوی وای آمنا به مونږ ایمان راوړل دي په دې باندې کل من عند ربنا دا ټول زمونږ د رب د جانب نه دي وما يذكر او نصیحت نه قبلی الا اولو الالباب مگر خاوندان د عقلونو ربنا ای رب زمونږه لا تزغ قلوبنا ته مکه غوازلونه زمونږه بعد اذ هدیتنا پس د دینا چې لار او خودلتا مونږه تا وهب لنا او راکی مونږه من لدنک د خپل جانبنا رحمتا رحمت انک بشکت انت الوهاب تدیر عطا کوونکی ربنا ای رب زمونږه انک بشکت جامع الناس راجم کون کې د خلکو یې لیوم پداسه ورځ باندې لا ریب فیه چې هیڅ شک نشته دی په هغه کې ان الله بشکا الله تبارک وتعالى لا يخلف الميعاد مخالفت نکي د وعده خپل ان خپل وعده نه ماتوي ان الذين كفروا بشکا هغه کسان چې کافران دي لن تغني عنهم هیڅ پکار برانشي د دوی اموالهم مالونه د دوی ولا اولادهم او نه اولاد د دوی من الله د الله د جانبنا یعنی د عذاب د الله تبارک وتعالى نه یا د الله په وړاندې شیئا د هیڅ سیزو او اولئک او دغه خلق هم وقود النار د خشاک د اور دی خشاک د دوزخ دی کدأب آل فرعون فشانتا د معاملې د آل د فرعونانو والذین او د هغه کسانو
من قبلهم چړوان دي د دینو کذبوا بآیاتنا نسبت دروغ کړو زمون آیتونو ته فاخذهم الله پس اونی ول الله تبارک وتعالى دوی بذنوبهم په سبب د گناهونو د دوی والله او الله تبارک وتعالى شدید العقاب سخت عذاب ورکون کې دي قل ورته فرما اے محبوب صلی الله علیه وسلم للذین کفروا هغه کسانو ته چې کافران دي ستغلبون زرد چې مغلوب بکړي شي تاسو وتحشرون او راجمه بکړي شي تاسو الی جهنم جهنم ته وبئس المهاد او ډیره بد ټکانه ده قد کان لكم په تحقیق سره شته د استاسو د پاره آیه یو نخه یو غټه نخه یو نخه د عبرت فی فئتین په دوه ډلو کې التقطا چې دا دواړه ډلې د یو بل سره مخامخ شوي فئتن یو ډله تقاتلو چې جهاد یې کولو جنگ یې کولو فی سبیل الله د الله په لار کې و اخرى او بل ډله کافرتن د کافرانو و يرونهم دوی بلیدل د مسلمانان مثلیهم دوچند دوی رأی العین پلیدلو د سترګو سره والله یؤید او الله تبارک وتعالى قوت ورکوي بنصره په خپل مدد سره من هغه چاته یشاء چې اوغاړي ان فی ذلک بشکا پدې کې لعبرتن خامخا عبرت لئول الابصار د پاره د کتونکو زینا خیستکړې شوی دی للناس د پاره د خلکو حب الشهوات محبت د نفسانی خواهشاتو من النساء د زنانونا والبنین او د زامنونا والقناطیر المقنطره او اغه خزانه المقنطره چې جمع کړي شوی وي من الذهب د سرو زرونا والفضه او د سپینو زرونا والخيل المسومه او اسنا نخدار کړي شوی والانعام او ساروی والحرث او فصلنا ذلك متاع الحیات الدنیا ذلك دا متاع الحیات الدنیا سامان د جون د دنیا دی والله او الله تبارک وتعالى عنده د سره دی حسن المآب خزید واپس ورتلو قل ورته فرما اے محبوب صلی الله علیه وسلم انبئکم آیا زه خبر درکم تاسو ته بخیر من ذالکم چې ډیر خدي د دینا للذین د هغه خلکو د پاره اتقوا چې پرهیزګاری کوي عند ربهم د خپل رب سره یا یریږي د خپل ربنا جنات باغونه دي تاسو باغونه تجری من تحتها چې بهيږي لاندې د هغینا الانهار نهرنا خالدین فیها دی به همیشه وي پدې کې وازواج مطهره او بیبیان پاکیزه ورضوان او رضامندی من الله د الله د جانبنا والله او الله تبارک وتعالى بصیر لدن کې دی بالعباد بندگانو لرا الذين هغه کسان یقولون چې دوی وای ربنا ای رب زمونږه اننا آمنا بشک مونږه ایمان قبول کړی دی فاغفر لنا پس بخنه او کی مونږه تا ذنوبنا د گناهونو زمونږه وقنا او بچ کی مونږه عذاب النار عذاب د اورنا الصابرین چې صبر کوونکی والصادقین او رختیا وینکی والقانتین او فرمابردار والمنفقین او خرج کوونکی والمستغفرین او طلب د بخنه کوونکی یعنی معافی غختونکی بالاسحار په وخت د پیشمنی کې شهید الله گواہی کوي الله تبارک وتعالى انه چې بشکا شان داده لا اله نشته د لایق د عبادت الا هو مگر یو الله دی والملائکه او فرشتي واولو العلم او خاوندان د علم قائما ولار دی بالقسط په انصاف باندې یا الله تبارک وتعالى گواہی کوي چې نشته د لایق د عبادت
والملائکه او فرشتیم گواه دي و اولو العلم او خاوندان د علم هم گواه دي قائما بالقسط چې الله تبارک وتعالى قائم دی په انصاف سره لا اله نشته دی لایق د عبادت الا هو مگر سوا د هغه العزیز الحکیم چې غالب دی او خاوند حکمت دی ان الدین بشک دین عند الله د الله په نسبان دی الاسلام دین اسلام دی ومختلف الذين او اختلاف نو کړي هغه خلکو اوت الكتاب چې ورکړي شوی ورته کتاب الا من بعد ما مگر پس د هغه سنا جاءهم چراغ دویتا العلم علم بغیم بینهم د وجه د سرکشینا بینهم پخپل مینس کې یا د وجه د زدنا بینهم پخپل مینس کې ومن یکفر بآیات الله او څوک چې انکار وکړي د آیتونو د الله تبارک وتعالى نه فإن الله پس بشکا الله تبارک وتعالى سریع الحساب زر حساب اغستون کې دی فإن حاجوک پس کچری دوی جګړه کوي د تا سره فقل پس ورته او فرمای اے محبوب صلی الله علیه وسلم اسلمت وجهیا ما سپارل د خپل مخ یعنی خپل ځان لله الله تبارک وتعالى تا ومن او هغه چاته اتبعني چې زما تابعداري وکړه وقل او فرمای اے محبوب صلی الله علیه وسلم للذین هغه کسانو ته اوت الكتاب چې ورکړې شوی دی دی ته کتاب والامیین او نالستن کو ته اسلمتم آیا اسلام قبول کړی دی تاسو فإن اسلموا پس کچری دوی اسلام قبول کړی وی فقد اهتدوا نو په تحقیق سره دی بیا لار بیا مندلا په تحقیق سره دوی په هدایت باندې دي وان تولوا او کچری دوی مخ واړولو فانما پس خبر داده بلنه ده علیک البلاغ پتا باندې لازم دی رسول صرف رسول پتا باندې لازم دی والله او الله تبارک وتعالى بصیر لدن کې دی بالعباد بندگان خپل لرا ان الذين بشک هغه کسان یکفرون چې دوی انکار کوي بآیات الله د الله تبارک وتعالى د آیاتونو نا ويقتلون النبیین او دوی قتل کوي پیغمبران بغیر حق پنا حق باندې ويقتلون الذين او دوی وجنی هغه کسان یأمرون چې حکم کوي بالقسط په انصاف سره من الناس د خلقنا فبشرهم پزیر ورک دویتا بعذاب علیم په دردناک عذاب باندې اولئک الذین دغ خلق هغه کسان دي حبطت اعمالهم چې ضایع شوي دي عملونه د دوی فی الدنیا په دنیا کې والآخرت او په آخرت کې وما لهم او نبوي د دوی د پاره من ناصرین سوک مدد کوونکې علم تر آیاتان دی کتلې الی الذین حقی کسانو ته اوتو چې ورکړې شوی و دوی ته نصیبا من الكتاب یو برخه د کتاب نه یدعون چې دوی راوبل لشو یا راوبل لشي الی کتاب الله د الله تبارک وتعالى کتاب طرف ته ليحكم بينهم د پاره د دې چې فیصله وکي د دوی په مینس کې ثم يتولى بیا مخ ګرځوي فريق منهم يودل د دوینا وهم معرضون او دی دوی مخ ګرځون کی ذالک بانهم دا زکا چې بشک دوی قالو وای دوی لن تمسنا النار هرگز با مسن کی مونږ لرا اور یا هرگز با راو نرسیږي مونږ ته اور الا ایاما معدودات مگر سورزش مارلی شوی وغرهم او دوکه ورکړه دوی ته فی دینهم د دین په حق لا ما كانوا یفترون هغه سو چې دوی با د ځان نه جوړول کول فکیف پسرنګ حال بوي اذا جمعناهم هر کله چې مونږه راجم کو دوی لرا لیوم په داسې ورځ باندې
لا ریب فیه چې هیڅ شک نشته دی په هغه کې ووفیت او پورا پورا باور کول شي کل نفس هر یو نفس ته ما کسبت هغه چې کوم عمل د کړی وي وهم لا یظلمون او په دوی باندې با ظلم نشي کولی قل ورته فرما اے محبوب صلی الله علیه وسلم اللهم اے الله مالک الملک ته مالک د بادشاہي تؤتي الملک ورکوي بادشاہي من هغه چاته تشاء چې ته وغواړي وتنزع الملک او ته اخلي بادشاہي ممن د هغه چانا تشاء چې ته وغواړي وتعز او ته عزت ورکوي من هغه چاته تشاء چې ته وغواړي وتذل او ته ذلت ورکوي من هغه چاته تشاء چې ته وغواړي بيدک الخير ستا پلاس کې خیر دی انک بشکت علی کل شیء قدیر په هر سیز باندې قدرت لرونکی یې په هر سیز باندې قادر یې تولج الليل ته داخلوي شپه فی النهار پورس کې وتولج النهار او ته داخلوي ورځ فی الليل پشپه کې وتخرج الحي او ته روباسي ژوندې من المیت د مړینا وتخرج المیت او روباسي مړی من الحي د ژوندینا وترزق او ته رزق ورکوي من هغه چاته تشاء چې ته وغواړي بغیر حساب به حساب لا يتخذ المؤمنون ندنسي مؤمنان الکافرین کافرانو لرا اولیاء دوستان من دون المؤمنین سوا د مؤمنانو نا ومن يفعل ذلك او سوق چې وکړي دا فليس من الله پس نه د الله د جانبنا فی شیء په هیڅ چیز باندې الا ان تتقوا مگر دا چې تاسو ويریږئ منهم ددنا تقاتن په یریدو سره ويحذركم الله يروي تاسو الله تبارک وتعالى نفسه د خپل ځاننا والى الله المصير او خاص د الله تبارک وتعالى طرف ته واپس کیدل دي قل او فرمایا اے محبوب صلی الله علیه وسلم ان تخفوا کچره پټ ساتي تاسو ما هغه سو فی صدورکم چستاسو په سینو کې دي او تبدوه یا تخکارا کې تاسو دلرا يعلمه الله پویږي په دې باندې الله تبارک وتعالى ويعلم پویږي ما فی السماوات په هغه څه باندې چې په اسمانونو کې دي و ما فی الارض او په هغه څه چې په ځمکه کې دي والله او الله تبارک وتعالى على كل شیء قدیر په هر چیز باندې قادر دی یوم تجدو په هغه ورځ باندې چې بیا به مومي کل نفس هر یو نفس ما عملت هغه څه چې د کړی وي من خیر د نیکینا محضرا حاضر کړی شوی وما عملت او هغه څه چې کړی وي دو من سوء د بدینا تود خوخوي به دغه نفس لو ان بینها چې کاش وې دغه بدی په مینس کې و بینه او د په مینس کې امدم بعیدا فاصله لري ويحذركم الله او يروي تاسو الله تبارک وتعالى نفسه د خپل ځان نا والله رؤوف بالعباد او الله تبارک وتعالى ډیر مهربان دی په خپل بندگانو باندې قل او فرمای اے محبوب صلی الله علیه وسلم ان کنتم کچریه تاسو تحبون الله چې محبت کوي د الله تبارک وتعالى سره فاتبعوني پس زما تابعداري وکي يحببكم الله محبت به کی تاسو سره الله تبارک وتعالى ويغفر لكم ذنوبكم او وبخي تاسو ته گناهونه دستاسو والله غفور الرحیم او الله تبارک وتعالى بخون کی او مهربان دی قل ورته فرمای اے محبوب صلی الله علیه وسلم اطیعوا الله والرسول تابعداریو کې د الله تبارک وتعالى او د رسول فان تولوا پس کچری دوی مخواړی فان الله پس بشکا الله تبارک وتعالى
لا يحب الكافرين محبت نکي د کافرانو سره. ان الله اصطفى بشک الله تبارک وتعالى غوړه کړل آدم علیه السلام ونوحا او نوح علیه السلام وآل ابراهیم او آل د ابراهیم علیه السلام وآل عمران او آل عمران علی العالمین په تمام عالمینو باندې ذریه اولاد وو بعضها بعض د دینا من بعض د بعض نورو والله او الله تبارک وتعالى سمیع اوریدن کې دی علیم او په دی. اذ قالت امرأة هر کله چې ویل امرأة عمران بیبی د عمران رب ای زما ربا انی نظرت بشک ما نظر من لیدي ما منخت کړی دا لکا استاد پارا ما هغه سو فی بطنی چې زما په خېټه کې دی محررن آزاد کړی شوی فتقبل پس قبول کې مني زما د جانبنا انک بشکت انت السمیع العلیم تو اوریدن کې او پوهی. فلما پس هر کلا وضعتها چې وزګولا دلرا جنې قالت نو ویل رب ای زما ربا انی وضعتها ما وزګولا دلرا انسا جنې والله اعلم والله تبارک وتعالى خپوه دی بما وضعت په هغه سو چې دی وزګولو وليس الذکر او نه دی نارینا کل انسا پشان د زنانا وليس الذکر او نه دی هلک کل انسا پشان د جنې و انی سمیتها او ما نوم کې خودو پدې باندې مریم و انی اعیذها او بشک ز پناه غړم د دې بیکا پتا سارا یا و انی اعیذها او بشک ز پناه کې ورکو مدا بیکا ستا و ذریتها او د دې اولاد هم من الشیطان الرجیم د شیطان رټلی شوینا. فتقبلها ربها پس قبول کړه دیلرا رب د دې بقبول حسن په خو قبل ولو سرا وانبتها او رزرغونه کړه لدا نباتا حسنا په خو زرغونه ولو سرا یعنی په خه طریقه باندې رالو کړه وکفلها زکریا او کفالت یې د دې اوس پارلو زکریا علیه السلام تا کلما دخل علیها هر کله چې داخلي دوبا د دې خواته زکریا علیه السلام المحراب محراب تا حجره تا یا عبادت خانه تا وجد عندها نمندل بيد دې سرا رزقا روزي قال وی ویل یا مریم اے مریم بیبی ان لك هذا د کم زین دي ستاده پاره دا قالت دی اویل هو من عند الله دا د الله تبارک وتعالى د جانب ندی ان الله بشک الله تبارک وتعالى يرزق رزق ورکی من هغه چاته یشاء او چې خوخی شي بغیر حساب به حساب. هنالک پدغه ځای کې پدغه وخت دعا زکریا دعا غختلا زکریا علیه السلام ربه د خپل ربنا قال وی ویل رب ایز ما ربا هب لی راک ماتا من لدنک د خپل جانبنا ذریه طیبه پاک اولاد انک بشکت سمیع الدعاء اوریدن کې د دعای. فنادته الملائکه پس आवाज او کدتا فرشته وهو قائم او دی ولاړو یصلی فی المحراب چې منځ یکولو په محراب کې په عبادت خانه کې ان الله دا आवाज ورته کو چې بشک الله تبارک وتعالى یبشرک زیر درکې تا تا بیحیی په یحیی علیه السلام باندې مصدقا چې تصدیق بکون کی وی بکلمتن په کلمه باندې من الله د الله تبارک وتعالى د جانبنا وسیدا او سردار بوي وحسورا او منکون کې د خپل نفس بوي قابو کون کې د خپل نفس بوي ونبيا او نبي بوي من الصالحين د نیکانو نه. قال زكريا عليه الصلاه والسلام عرض کو رب اذا ما ربا
ان یکون لی سرنګ بوي زما د پارا غلام الک وقد بلغني الكبر او په تحقیق سره را رسیدل ماته بوډاوالی وامرأتی او زما بیبي عاقر شنددا قال وی فرمایل كذلك الله هم دارنګي الله تبارک وتعالى يفعل کوي ما يشاء هغه سوچ الله یې اوغاړي. قال وی ویل زکریا علیہ الصلوۃ والسلام رب ای زما ربا اجعل لي آیه اگرز زما د پارا نخا. قال الله ورته فرمایل آیتک نخستا دادا الله تکلم الناس دا چې تب خبره نشکولې د خلکو سره 3 ایام دریو ورځې الا رمزا مگر په اشاره سره واذکر او یادوا ربک خپل رب کثیرا ډیر وسبح او تسبیح وایا بالعشی په وخت د ماخام کې والابکار او د سبا کې. واذ قالت الملائکه او هر کله چې اول فرشتو یا مریم اے مریم ان الله اصطفاکی بشکا الله تبارک وتعالى غوړه کړي تو وطهرکی او پاکي ساتري تو واصطفاکی او غوړه کړي تو علی نساء العالمین په زنانو د تمام عالمینو. یا مریم اے مریم بیبی اقنوتی فرما برداری کوا لربک د خپل رب واسجدی او سجده کوا ورکعی او رکوع کوا مع الراکعين د رکوع کوونکو سره. ذالک دا خبره من انباء الغیب د خبرونو د غیب ندی نوحیه الیک مونږ وحی کو دا ستا طرف ته وما كنت لديهم او تنوی د دوی سره اذ یلقون هر کله چې دوی غورځول اقلامهم خپل قلمونه ایهم چې څوک به په دوی کې یکفل مریم چې کفالت او سرپرستی د مریم بیبي به وکي وما كنت لديهم او نوې ته د دوی سره اذ يختصمون هر کله چې دوی جګړه کوله. اذ قالت الملائکه هر کله چې اول فرشتو یا مریم اے مریم بیبي ان الله يبشرك بشک الله تبارک وتعالى زیر درکوي تا ته بکلمت منه په یو کلمات الله د جانبنا اسمه چنوم د هغه المسيح مسیح بوي عیسی ابن مریم عیسی زوی د مریم بیبي بوي وجيها مخورز بوي فی الدنیا په دنیا کې والآخرت او په آخرت کې ومن المقربین او وبا د نزدې کړي شوونه الله ته بنزدې وي ويكلم الناس او خبرې وکي د خلکو سره فی المهد په زانګو کې وکهلا او په ډیر عمر کې په پوخ عمر کې ومن الصالحین او وبا لنیکانونا. قالت دی اویل رب ای زما ربا ان یکون لی سرنګ بوي زما د پارا ولد بچي ولم يمسسني او زنیم مسا کړي بشر هیڅ یو بنی آدم. قال وی فرمایل كذلك الله هم دارنګ الله تبارک وتعالى يخلق ما يشاء پیدا کوي هغه سوچ اوغاړي. اذا قضى امرا هر کله چې فیصله وکي د یو کار فانما پس خبر داده بل نه دا یقول له او دغه کارتا کن شا فیکون پس شي ويعلمه الكتاب او دیبا ويعلمه الكتاب والحکمه او هغه بس د کوي دتا کتاب والحکمه او پوها والتوراة او تورات والانجیل او انجیل ورسولا او رسول بوي را لګل شوی بوي الى بني اسرائيل طرفتا انی قد جئتکم انی چې بشک از قد جئتکم راتلل می کړي دي تاسو ته راوړي می دي تاسو ته بیااتن یونخه من ربکم د جانبه د رب تاسو نه انی دا چې بشک از اخلق لكم جوړوم با پیدا کوم با تاسو د پاره من الطين د خټینا
کهیئت الطیر پشانتا د شکل د مارغو فانفخ فيه نزب پوکی ورکوم په هغه کې فیکون طیرا نشب دا مارغو باذن الله د الله په حکم باندې وابرئ الاکمه او رغوم بزو خکوم بزو الاکمه پیدایشی لوند والابرص او برگ واحيي الموتى او زب ژوندیکو مړي باذن الله د الله تبارک وتعالى په اذن سره وانبئكم او خبر بدرکم تاسو ته بما په هغه سباندې تاکلون چې خوري تاسو وما او په هغه سباندې تدخرون چې تاسو یې ذخیره کوي فی بیوتکم په خپل کورونو کې ان فی ذالک بشک پدې کې لآیه لکم نخد استاسو د پارا ان کنتم مؤمنین کچریه تاسو ایمان لرون کی ومصدقا لما او تصدیق کون کې د هغه سیز بین یدی ومصدقا لما او تصدیق کون کې د هغه سیز بین یدی چې زمانه روان دي من التورات د توراتنا ولأحل لكم او د پاره د دې چې زه حلال کړم لکم ستاسو د پاره بعض الذي بعض هغه سيزونه حرم علیکم چې حرام کړی شوی دی په تاسو باندې وجئتکم او ما راتلل کړی دی تاسو ته بآیه من ربکم په یو نخه د جانبه د رب تاسو نه یعنی تاسو ته د رب د جانب نه یو نخه راوړی دا فتقوا الله پس او یریږي د الله تبارک وتعالى نه واطيعون او زما تابعداریو کې ان الله ربي بشکا الله زما رب دی وربکم او استاسو رب دی فاعبدوه پس د عبادتو کوي هذا صراط مستقيم دا لارا نیغه دا لارا برابر ده فلما احس هر کله چې محسوس کو عیسی علیه الصلاۃ والسلام منهم د دوینا الكفر کفر قال نو ویل من انصاری سوق دی مددګاران زما ال الله د الله د پاره قال الحواریون او الحواریین او کلکم ارګرو د عیسی علیه الصلاۃ والسلام نحن انصار الله مونږ یو د الله مددګاران یعنی د الله د پاره ستا مددګاران یو آمنا بالله مونږ ایمان لرو په الله تبارک وتعالى باندې وشهد او ته گواه اوسېګا بأننا مسلمون چې بشک مونږ یو فرما بردار ربنا ای رب زمونږ آمنا مونږ ایمان لرو بما په هغه څه باندې انزلتا چې تا نازل کړی دي واتبعنا الرسول او مونږه پیروي وکړه د رسول فاكتبنا پس اولی کې مونږه مع الشاهدین د گواهانو سره ومکروا او دوی مکر وکړو دوی پټ تدبیر وکړو ومکر الله او الله تبارک وتعالى د دغه تدبیر د خفیه تدبیر رد وکړو یا ومکر الله او الله تبارک وتعالى خفیه تدبیر وکړو والله خیر الماکرین او الله تبارک وتعالى بهترین خفیه تدبیر کون کې دی اذ قال الله هر کلا چې اویل الله تبارک وتعالى یا عیسی ای عیسی علیه الصلاۃ والسلام انی متوفیک بشک ز واپس راوستون کې مستا ورافعک او روچتون کې مستا الیا د خپل ځان طرف ته ومطهرک او پاک ساتون کې مستا من الذين كفروا د کافرانو وجاعل الذين اتبعوك او جوړوم با هغه خلق چې ستا پیروي کوي فوق الذين كفروا د کافرانو د پاسه الى يوم القيامه تر د ورځې تر قیامت ثم الي مرجعكم بیا به زما طرف تاسو واپس کیدل وی فاحكم بينكم پس زب فیصله وکړم تاسو په مینس کې فيما په هغه سکی کنتم فيه چې وای تاسو په هغه کې تختلفون اختلاف مو کول فاما الذين كفروا پس هر چې هغه کسان چې کافران دي فاعذبهم نو عذاب ورکم دوی ته عذابا شديدا عذاب سخت
فی الدنیا والآخرة په دنیا او په آخرت کې وما لهم او نبوي د دوی د پاره من ناصرین سوک مددگار واما الذين امنوا او هر چې هغه کسان دي چې ایمان قبول کړي دي وعملوا الصالحات او دوی عملونه کړي دي نیک فيوفيهم پس پورا به ورکړي دوی ته الله تبارک وتعالى اجورهم اجرون د دوی بدلی د دوی والله الله تبارک وتعالى لا يحب الظالمين محبت نکي د ظالمانو سره ذلك نتلوه دا تلاوت کومونګه علیکا پتا باندې من الآیات د آیتونو ندی والذکر الحکیم او ذکر د حکمت والا ان مثل عیسی بشک مثال د عیسی علیه السلام عند الله پنزد الله باندې کمثل آدم پشانتا د مثال د آدم علیه السلام دی خلقه من تراب پیدای کدلره د خورنا ثم قال له كن بيدت ويلشا فيكون نپسشو الحق من ربك دا امر حق د استاد جانبنا استاد رب د جانبنا فلا تكن من الممترين پس مکه غته د شک کوونکو نه فمن پس هغه سوق حاجک چې جګړه کوي تا سره فيه په هغه کې من بعد ما جاءك پس د هغه نه چې راغلي د تا ته من العلم علم فقل پس او فرمای محبوب صلی الله علیه وسلم تعالوا راشی ندعو ابناءنا وابناءکم مونږ برا وبلو خپل زامن خپل بچی او استاسو بچی ونساءنا او خپل زنانا ونساءکم او استاسو زنانا وانفسنا او خپل زانونا وانفسکم او استاسو زانونا ثم نبتهل بیا با پزاری سره دعا وکړو بیا به مباهله وکړو مونږه پزاری سره به دعا وکړو فنجعل پس او بغرزو مونږه لعنت الله لعنت الله تبارک وتعالى على الكاذبين په دروغجنو باندې ان هذا بشکدا له القصص الحق دا قصه رښتونه دا بیان رښتونه دي وما من اله او نشته دی لائق د عبادت الا الله مگر یو الله دی وان الله او بشک الله تبارک وتعالى له العزيز الحكيم خامخا دی غالب دی او حکمت والا دی فان تولوا پس کچری دوی مخ واړولو فان الله پس بشک الله تبارک وتعالى علیم بالمفسدين په دې په فساد کوونکو باندې قل ورته فرمای محبوب صلی الله علیه وسلم یا اهل الكتاب اے اهل کتابو تعالوا راشه تاسو الى کلمه د یو داسې خبره طرف ته سواء بیننا وبینکم چې برابر ده زمونږ پمینس کې او تاسو پمینس کې الله نعبد دا چې مونږ به عبادت نکو الا الله مگر د یو الله ولا نشرک او مونږ به شریک نه جوړو به د سره شیئا د حسیز ولا يتخذ او نب اخلی یعنی نب جوړوي بعضنا بعض زمونږه بعدن بعض نور اربابا پروردگاران من دون الله سوا د الله تبارک وتعالى نا فان تولوا پس کچری دوی مخ واړولو فقولوا نو ایتاسو اشهدوا گواهان اوسه تاسو باننا مسلمون په دې خبره چې بشک مونږه مسلمانان یو فرمانبردار یو یا اهل الكتاب اے اهل کتابو لم تحاجون ول جګړه کوي تاسو فی ابراهیم د ابراهیم علیه السلام په باره کې وما انزلت التوراۃ او ند نازل شوی تورات والانجیل او انجیل الا من بعده مگر پس د ابراهیم علیه السلام نا افلا تعقلون آیا تاسو نه پوهیږئ آیا تاسو د عقل نکار ناخلی ها انتم تاسو هؤلاء اغه خلق یې حاججتم چې جګړه وکړه تاسو فيما لكم به علم
د هغه خبرې په باره کې لکم به علم چې و تاسو سره په هغه باندې علم فلمت حاجون پس ولې جګړه کوي تاسو فيما په هغه معاملې کې ليس لكم به علم چې نشته د تاسو ته په هغه باندې علم والله يعلم او الله تبارک وتعالى پوهیږي وانتم لا تعلمون او تاسو نه پوهیږئ ما كان ابراهيم يهوديا نو ابراهيم عليه السلام يهودي ولا نصرانيا او نه نصراني ولكن كان لیکن وو هغه حنيفا پنیغ لار باندې حنيفا مائل او حق ته د طرفه د باطلنا مسلمن او مسلمانو یا مسلمن تابعدار او فرمانبردار د الله تبارک وتعالى وما كان او نو د ابراهيم عليه السلام من المشرکین د مشرکانو نه ان اول الناس بشکا نزدې د خلقونه بابراهيم عليه السلام ته للذین خامخ هغه کسان دي اتبعوه چې چا د هغه پیروي کړي دا وهذا النبي او دا نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم والذین او هغه کسان امنو چې ایمان قبول کړي دي والله او الله تبارک وتعالى ولی المؤمنین دوست دې د مؤمنانو ودت او غواړي طائفه یودلا من اهل الكتاب د اهل کتابنا لو يضلونكم کاش چې دوی بیلاری کړی تاسو وما يضلون او دوی نه بیلاری کوي الا انفسهم مگر خپل ځانونه وما يشعرون او دوی شعور نه لري دوی نه پوهیږي یا اهل الكتاب اے اهل کتابو لما تکفرون بآیات الله ولې تاسو کفر کوئ د الله په آیتونو باندې ولې تاسو انکار کوئ د الله د آیتونو نه وانتم تشهدون او حال دا دي چې تاسو گواه یې یا اهل الكتاب اے اهل کتابو لما تلبسون الحق ولې تاسو ګډوډوي حق بالباطل د باطل سره وتكتمون الحق او پټوي حق وانتم تعلمون او حال دا دي چې تاسو پوهیږئ وقالت طائفه او اول یوډلی من اهل الكتاب د اهل کتابنا امنو ایمان راوړی بالذي په هغه څه انزل على الذين امنوا چې نازل کړي شوی دي په مسلمانانو باندې وجه النهار په اوله حصہ د ورځ کې وکفروا اخره او انکار وکړي د اغینا په اخره حصہ د ورځ کې لعلهم يرجعون د پاره د دوی چې دوی بیرته راوګرځي ولا تؤمنوا او ته یقین مکوا الا لمن مگر د هغه چا تبع دینکم چې پیروي کوي ستاسو دین قل ورته فرمای اے محبوب صلی الله علیه وسلم ان الهدى هدى الله بشک صحیح هدایت د الله تبارک وتعالى هدایت ته ان یؤتا احد دا چې ورکړي شي یو کستا مثل ما په مثل د هغه سو اوتیتم چې درکړې شوی د تاسو ته او یحاجوکم یا دوی جګړه کوي تاسو سره عند ربکم تاسو د رب نزد باندې قل ورته فرمای اے محبوب صلی الله علیه وسلم ان الفضل بشک فضل بشک فضیلت بيد الله د الله تبارک وتعالى په لاس کې دی یعنی د الله تبارک وتعالى په دست قدرت کې دی یؤتیه ورکوي دی لرا من هغه چاته یشاء چې اوغړي والله او الله تبارک وتعالى واسع فراخي والدي عليم او علم لرون کې دی یختص خاص کوي برحمته پخپل رحمت سره من هغه څوک یشاء چې اوغړي والله او الله تبارک وتعالى ذو الفضل العظیم دلوی فضل خاوند لوی مهرباني دي ومن اهل الكتاب او بعض د اهل کتابنا من هغه څوک دي ان تأمنه کچریته د امانتدار جوړ کې بقنطار په خزانه باندې يوديه اليك نو ادب کې دلرا تاتا ومنهم او بعض د دوینا من هغه څوک دي ان تأمنه بدینار کته د امانتدار جوړ کې په یو دینار باندې
لا يؤديه الیک دی به واپس در نکی دا دینار تا تا الا ما دمت علیه مگر دا چې ته همیشه په د باندې قائما ولاړ ذالک بانهم دا زکه چې بشک دوی قالوا وای ليس علينا نشته دی په مونږه باندې ندی لازم په مونږه باندې فل امیین د امیانو په حق ل باندې سبیل سلار یعنی سګونه ويقولون او دوی وای علی الله په الله تبارک وتعالى باندې الکذب دروغ وهم يعلمون او حال دادی چې دوی پوهیږي بلا ولنا من اوفى بعهده سوق چې پوره کی خپل وعده واتقى او د الله نه ويریږي فان الله پس بشکا الله تبارک وتعالى يحب المتقين محبت کوي د پرهیزګارانو سره ان الذين بشکا هغه کسان یشترون چې اخلی بعهد الله د الله په وعده باندې و ايمانهم او پخپلو قسمونو باندې ثمنا قليلا عوض لگ قیمت لگ بدل لگ اولئک دغه خلق لا خلاق لهم نشته د برخه د دوی د پاره فل اخرته په اخرت کې ولا يكلمهم الله او د دوی سره به خبرونه کی الله تبارک وتعالى ولا ينظر او نبغوري الیهم دویتا یوم القیامت فورز د قیامت باندې ولا یزکیهم او نب پاک کی دوی ولهم او اشتری د دوی د پاره عذاب الیم عذاب دردناک وان منهم او بشکا بعض د دوینا لفریقا خامخا یو ټوله دی یلوونا تاوی دوی السنتهم جب خپل بالکتاب په کتاب سره د کتاب په لستلو کې خپل جب تاوي لتحسبوه د پاره د دې چې تاسو ګمانو کې په دغه وینا باندې من الكتاب د کتابنا وما هو من الكتاب حالانکه دغه وینا د کتاب نه نوي ويقولون او دوی وای هو من عند الله دا د الله د جانب نه دا وما هو حال دا دی چې نوی دا من عند الله د الله د جانبنا ويقولون او دوی وای علی الله په الله تبارک وتعالى باندې الكذب دروغ وهم يعلمون او دوی پوهیږي ما کان لبشر نشته د حق د یو بشر ندی مناسب د یو د بشر د پاره یا نشته د حق د یو بشر ان يؤتيه الله الكتاب دا چې ورکړي الله تبارک وتعالى د کتاب والحکم او حکمنا والنبوه او پیغمبري ثم يقول للناس بیا هغه وای خلکو ته كونوا شیتاسو عباد لی زما بندگان من دون الله سوا د الله نه ولكن كونوا لیکن هغه خو بداوي لیکن كونوا شیتاسو ربانیین الله والا بما کنتم په سبب د هغه سو چې وای تاسو تعلمون الكتاب چې زده کولو با چې تاسو به خودلو خلکو ته الكتاب کتاب وبما کنتم تدرسون او په سبب د هغه سو چې تاسو بلوستل ولا یامرکم او نه به هغه تاسو ته دا حکم درکوي ان تتخذوا الملائکه چې جوړ کې ملائکه والنبیین او انبیاء کرام اربابا پروردگاران ایامرکم بالکفر آیا حکم بکی تاسو ته په کفر باندې بعد اذ انتم مسلمون پس د هغه نه چې تاسو مسلمانان شوي او اذ اخذ الله او هر کله چې واغستله الله تبارک وتعالى میثاق النبیین کلک وعده د انبیاء کرامنا لما اتیتکم چې سو ما درکړل تاسو ته من کتاب د کتابنا وحکمت او د حکمتنا ثم جاءکم بیا چې راشي تاسو ته رسول یو رسول مصدق تصدیق کوونکی وي لما معکم د هغه کتاب چې د تاسو سره وي لتؤمنن به نو خامخا تاسو به ایمان راوړی په هغه باندې ولا تنصرنه او خامخا تاسو به مدد کوئ د هغه قال الله ورته فرمایل اقررتم آیا اقرار کړی د تاسو واخذتم او اغست د تاسو على ذلكم فدي خبر باندې اسري وعد زما
قالو نو دوی اویل اقررنا مونږ اقرار کړی دی. قال الله وتعالى فرمایل فاشهدوا نو تاسو گواه شئ وانا معکم او زه هم د تاسو سره من الشاهدین د گواهانو نه یم. فمن تولى پس چا چې مخ واړولو بعد ذالک پس د دینا فاولئک نو دغه خلق هم الفاسقون هم دوی نافرمان دي. افغیر دین الله آیا پس غیر د دین د الله تبارک وتعالى نه یبغون دوی لټوي ولهو او د پاره اسلم فرما بردار دي من هغه څوک فی السماوات چې په اسمانونو کې دي والارض او پزمکه کې دي طوعا په خوخه باندې وکرهن او په ناخوخه والیه یرجعون او د هغه طرف ته واپس ورګرځول شي. قل او فرمای اے محبوب صلی الله علیه وسلم آمنا بالله مونږ ایمان لرو ایمان مراوړ دی په الله تبارک وتعالى باندې وما انزل علینا او هغه سوچ نازل کړي شوی دی په مونږ باندې وما انزل او په هغه سوچ نازل کړي شوی دی علی ابراهیم علیه السلام ته و اسماعیل او اسماعیل علیه السلام ته و اسحاق او اسحاق علیه السلام ته ويعقوب او يعقوب عليه السلام تا والاسباط او د هغي اولاد تا وما اوتي موسى وعيسى او په هغه سباندې چې ورکړي شوی دي موسی عليه السلام تا او عيسى عليه السلام تا والنبيون او پیغمبرانو تا من ربهم د هغي د رب د جانبنا لا نفرق مونږ فرق نکو بین احد منهم پمینز د هیڅ یو کس کې منهم لدینا ونحن له مسلمون او مونږه د هغې د پاره فرما بردار یو مونږه د هغه د پاره د الله د پاره فرما بردار یو. ومن یبتغي او څوک چې لټوي غیر الاسلام بغیر د اسلام نه دینا بالدین فلن يقبل منه هرگز به قبول نکړي شي پس هرگز به قبول نکړي شي ددنه وهو فی الاخرته او وی بده په اخرت کې من الخاسرین د تاوانیانو نه. کیف یهد الله سرنګ به هدایت وکي الله تبارک وتعالى قوما داس قوم ته کفروا بعد ایمانهم چې کافران شي دي پس د ایمانونو خپلونه وشهدوا او دی دا گواهی کړي وي ان الرسول حق چې بشکا دا پیغمبر دا رسول حق دی وجاءهم البينات او راغلی وی دوی ته اخکارا دلائل والله او الله تبارک وتعالى لا يهدي هدایت نکوي القوم الظالمين قوم ظالمانو ته. اولئک دغه خلق جزاؤهم بدل دوی ان علیهم چې بشک په دوی باندې لعنت الله لعنت الله دی وی والملائکه او د فرشتو دی وی والناس اجمعین او د ټولو خلقو خالدین فیها همیشه به دوی په دې لعنت کې لا يخفف عنهم العذاب نبشي سپکولی د دوی نه عذاب ولا هم ينظرون او نبه حقیقتا نبه دوی ته مهلت ورکولی شي الا الذين تابوا مگر هغه کسان چې توبه او باسلا من بعد ذلك پس لدینا واصلحوا او نیک کارونه وکړل یا واصلحوا او اصلاح یې وکړه خپل فان الله پس بشک الله تبارک وتعالى غفور الرحیم بخون کې او مهربان دی. ان الذين كفروا بشک هغه کسان چې کافران شول بعد ایمانهم پس د ایمان راوړلو د دوینا ثم ازدادوا كفرا بیا زیات شو دوی په کفر کې لن تقبل هرگز بقبول نکړي شي توبتهم توبه د دوی واولئک او دغه خلق هم الضالون هم دوی گمراهان دي. ان الذين كفروا بشک هغه کسان چې کافران شوی دي وماتوا او مړشول دي وهم کفارون پداس حال کې چې دوی کافرانو فلن يقبل هرگز بقبول نکړي شي من احدهم یو کس د دوینا ملء الارض په اندازې په مقدار د ډکوالی د زمکه ذهبا د سرو زرو ولو افتدا به اگر کدی دا په فدیه کې ورکول غواړي اگر کدی فدیه ورکول غواړي به په دې سره اولئک دغه خلق
لهم عذاب علیم شتدی د دوی د پاره دردناک عذاب وما لهم او نبوی د دوی د پاره من ناصرین سوک مددگار سوک مدد کون کې سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.